شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو کتونکو لیدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. قدرمندو کتونکو لیدونکو د جمعیت علماء هند نه واله تر جمعیت علماء اسلام پورې دغه جماعت ډېر لوی لوی سیاستدان او ډېر لوی لوی علماء کرام پیدا کړي، روزلي او پاللي دي. او دغه علماء کرام او دغه سیاستدانانو د خپل خاورې دپاره او د خپل ملک دپاره ډېر لوی کار او ډېر لوی زیار کړی دی او دغه کردار د چا نه پټ نه دی. په دغه خاورو کې یوه خوره د باجوړ سیمه هم ده، که هر څومره د معیشت په لحاظ سره وروسته ده، خو دغه خاورې داسې لوی لوی علماء کرام، داسې لوی لوی سیاستدان دا پیدا کړي دي چې هغوی د خلکو د فکري سطحې اوچتولو دپاره ډېر لوی کار او کردار کړی دی. که هغه د سیاست په لحاظ سره وي، که هغه د مذهب په لحاظ سره وي، که هغه د علمیت په لحاظ سره وي، او که هغه د پښتون قوم د نسبت په لحاظ سره وي، یا چې کوم دی د سماج په لحاظ سره وي، یا د دې علاقې د رواج په لحاظ سره وي. په دغه شخصیاتو کې را سره ډېر محترم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتهم العالیه په همراز پوډکاسټ کې ناستې کړې دي. د هغوی ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې راته د همراز پوډکاسټ په نوم کې حضرت د ټولو نه لاول خو زه تاسو ته په همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. صدیق صاحب ستاسو او ستاسو همراز پوډکاسټ چې کوم ټول ټیم دی، دومره لوی تکلیف هم وکړ، دومره دشوار لارو باندې تاسو راتیر شوئ، او زموږ د علاقه او کلی کافي د آبادۍ نه جدا دي، او دلته هم تشریف راوړو او موږ ته هم اعزاز راکړو، او یا زموږ د آواز د اوچتولو دپاره مقرره کړله. ستاسو ډېره مننه او شکریه. قدردان شي حضرت، خوشحاله شوم چې تاسو سره ناستې موقع په لاس باندې راغله. ستاسو مینې مجبوره کړو دلته راغلو. حضرت د روایاتو مطابق په زما ړومبۍ پوښتنه دا وي چې مولانا عبدالرشید صاحب دا په کومه خاوره باندې په کوم سن کې را پیدا شو، ابتدایي زده کړې عصري څومره وکړي، بیا د علمي سفر آغاز یې د کوم ځای نه وکړو، کله یې وکړو، کومو مدارسو کې پاتې شو، او فراغت یې د کوم ځای نه په کوم سن کې وشو؟ دا یو اټل حقیقت دی چې د انسان زندگی دا تغییر پذیر ده، او انسان د ژوند د مختلفو تغیراتو او تحولاتو نه تیریږي. زما پیدایش 1975 دی، او دا کومه علاقه کې چې زه اوس پاتې کېږم دلته وډیګرام نومې کلی دی، د هغه کې زما پیدایش شوی دی. د هغې نه بعد ابتدایي عصري تعلیم دپاره زه سکول ته به تګ راتګ کاوه 5مه پورې. بیا زموږ د والد صاحب هم دا شوق و او زما خپل هم دا شوق و چې د عصري علومو په ځای باندې شرعي علوم، د قرآن او د حدیث علوم د دې زده کړه وکړو. بل عصري علومو باندې چې کوم اخراجات راځي هغه هم د غریب سړي د بس خبره نه وي. صحیح. نو د هغې نه بعد بیا دینی مدرسه کې ما داخله واغشتله، او دغه تعلیمي سفرو د مروجه نصاب تعلیم مطابق 1995 کې هغه پای تکمیل ته ورسېده، او ما پېښور کې شیخ حسن جان صاحب سره الله دې د هغې شهادت قبول کړي، دور حدیث د هغې سره کړې وه. او د هغې نه بعد بیا د ژوند مختلفې شعبې دي، تدریسي خدمات، مدرسه چلول، عوامي خدمات، مرکې جرګې کول، او دغه رنګې سیاست. نو په دغه شعبو کې بیا د پاتې زندگی زمونږ څه حده پورې تېره شو، څه روانه ده. صحیح. نو مختصر حالات خو دغه دي. صحیح. حضرت سیاست ته د راتلو باعث دا ستاسو کورنۍ کې څوک سیاسي کورنۍ وه، یا کنه تاسو د خدمت د شوق جذبه وه او سیاست ته راغی څنګه؟ بیا په سیاست کې تاسو ته عہدې کمې ملو شوي دي، او تر اوسه پورې تاسو د باجوړ ولس دپاره یا پوره پښتون قام دپاره چې کوم دی په دغه سیاست کې خدمت څومره کړی دی؟ اصل کې سیاست خو دا ده چې اوس یو مجبوري ده دنیا کې، او بیا په دې ملک کې چونکې جمهوري دنیا ده او جمهوري ملک دی، نو خامخا دلته به سیاست کې یو تنظیم سره به تعلق ساتي. نو چونکې زما تعلق خو د مذهبي او علمي خاندان سره دی، او ما په یو علمي اداره کې مولانا صادق صاحب مرحوم الله دې وبخي د ماموندو د هغې مدرسه کې ما داخله واغشتله. نو مولانا صادق صاحب خو د باجوړ د جمعیت علماء اسلام بانی و، نو ظاهره خبره دا ده چې بیا د هغه سره د استاذۍ او د شاګردۍ تعلق وي،
صحیح او ستا تعلق هم د یو مذهبي او علمي خاندان سره وي صحیح نو بیا خو به مذهبي سیاست ته ځې جی بالکل سیکولر سیاست خو ته کولی نه شي صحیح نو په دغه اساس باندې بیا دغه د جمعیت علما اسلام د پلیټ فارم نه جی موږ سیاست شروع کو جی ابتدا کې زره تحصیل نائب امیر حاجی بیا د ضلع جنرل سیکرټري حاجی بیا د ضلع امیر بیا دې وخت کې د ټول پاټه چې هغې ته جماعت د یو صوبې حیثیت ورکړی دی جی د هغې د جنرل سیکرټري په حیث باندې زه کار کوم ماشاء نو دغه مختلفې عهدې په دې جماعت کې او د هغې نه د جمعیت علما اسلام خدمت یا مذهبي خدمت دا د خپل بس مطابق چې دی نو هغه موږ کوو صحیح صحیح صحیح